أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکہ مکرمہ کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابام تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنت شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کړ. طریقه په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلق دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، هغوی له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کی. نو زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ ځان سره واغشته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې، او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او د طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان او شګې کاڼي غرونه دي، کر کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، پلاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغوی ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و، درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شمته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه سیغه، د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغوی هم د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وی چې بل څوک خدای نه مونتل نو تیو مونتې او پیغمبري دله درکړه،
دا یو پیغور غوندې ولا ورک بل څوک نو بل څوک چا بل تا خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې بل سردار ورته سوی وی ښا مکه کې خو غټ غټ سردارانو زمون کلی کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو دا غټ سرداران پاتې شو موږ بس تا تابع کېږو بل ورته سوی وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې دا پیغورونه یې وله ورکړه لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی ګوره چا کې چې زمونږ دا پښتانه خلک هم که ملوخو کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی که 1.5 من هم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي کم لوښې دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي لوښې به خلک ککړ کې دا یو مثال مې دله درکړ دقه رنګې پیغمبریم دا پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی یو ډېر لوی شان دی پیغمبري او د الله یو ډېر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي هر سړی نشي برداشت کولی د نورو خلکو لوښې واړي نه ورکړې ده خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي الله ولا لوی کمالات ورکړي دي د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه الله یعلم حیث یجعل رسالته قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی نو دی ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته وی ورپسې شی شابسې او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر اویستل نو دا به کمال وکړي نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړې نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې نو کاڼي راغېشتل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل زید ابن حارثه وی چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمي زخمي شو وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانې شوې وجود یې زخمي شو خولې ته بیګې ګرمي ده دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم خوا داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دې تپوس کوي وی دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ماته ووایې وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده الله رسول څنګه وه وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې وی ته دروغجن پیغمبر نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې م ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ ای خدایا زما طاقت ډېر کمزوری دی زما طاقت ډېر کمزوری دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کومه خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی الله اکبر حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګوره عجیبه لفظ وایي خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله که ته زما نه راضي یې ګوره الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده خپل طاقت ته وی کمزوری دی خپل محنت ته کمزوری وی هغه عظیم محنت ته
او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګار زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم. او الله که ته زمانه راضي یې، ته زمانه خوشحاله، نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما اس پروا نشته، اس کار مې نشته. بیا سوی الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا. الله ما بل چاته مسپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وای لا حول ولا قوة الا بالله. خدای د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کون کې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشتا. الله ته پزاره د الله سوچت کو، نو یو فرشته رااله، جبرئیل علیہ السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښته، د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپه شوي. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایا کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې پکانولې. الله یو فرشته ده، دته ملک الجبال وی، غرونو والا فرشته ده، د ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وی، او سلام نه پس دې دته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی؟ وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی زه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم. په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي، موږ به څه وی بیا؟ موږ به وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دا کار کړی وی، ښه به نه وه. دوه نه چې لس پکې د پاسه چې تباه او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پسترگو مبارکو کی اوخ کے رالے وینا دا سمکوا. او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. خدا دا نپوئے گی، زخو پوئے گم کنا خدا زما دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئے گی. او بیا سوئی وی که دا په هدایت نشي، فرشته ته وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلق پیدا کی چې ما والا دین به قبول کی. اس فکر نشته. اللهم اهد قومی، خدایا زما دې قوم ته هدایت وکا، انهم لا يعلمون، نه پوهیږي، نه پوهه دي، سره د عقل نه پوهه دي، دین ته توجه نه کوي، سوچ نه کوي. پیسې ته نه غواړم، بادشاہي ته نه غواړم، د دوی د فائدې خبره کوم ورته، کانو بوټو ته سجدې کوي، نه پوهه دي، عقل نه کار نه لي. کم پوهه کې خدای ورکړی دی، کم عقل ورکړی دی، نو هغه عقل نه کار نه اخلي. وی را روان یو یو باغ باندې رالو. په مکه کې دوه غټ سرداران دي، د یو سردار نوم دی او نبی علیہ السلام ولی طائف ته لاړ. دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیہ السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو، غټ ډاټ خو هغه و، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. د پیغمبر علیہ السلام لوی ډاټګیره نه وه. نو دلته کې د پیغمبر علیہ السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچو که چې راشه طائف ته ولاړ شو. تقریبا د شوال میاشت وه، د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، او 10 هجري وه. دا 10 نبوت و د پیغمبر 10 کال. نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي، د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی، د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتیر شو. هغوی چې نبی علیہ السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي، وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی، نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی، نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس. هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی، دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداس داسې وکړه، ورشه یو څو غنچکه انګور روشو کوه مزېدار، او لوښي کې واچوه دا وله یوس.
هغه یو څو غونچکه انګور رو شکل لږې اوبې راواغېشتې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبی علیہ السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ، اے الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوکی هېڅ څوک یې نه خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم رونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای لذي. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنگ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه، بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. اے د بې کسو ربه، اے د بې څوکو ربه، اے د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو لومبی وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نه عداس عیسایي مریی و. هغه وی دا دې څه ووې، تا څه ټکي ووې؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وی، او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي، بسم الله وایي. نو دا وایي دا دې څه ووایي، چا نوم دې واخېسته، ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې. خلکو خو پېژنده. نبي علیه السلام دې تپوس وکړه د هغه عداس نه، وایي ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبی علیہ السلام ورته وی ښه د یونس علیہ السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیہ السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیہ السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وی ته یونس څه پېژنې؟ تا ته څه پته ده؟ حضور پاک ورته فرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فوراً وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی. وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورته وایي لالا. د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره. سړي باندې خواصرو شو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی وی دا تندی دې ولې ښکل کو؟ وی عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی، ما ته پته ولګېدله او مې دې ملګری شوم. او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو، لوی نعمت خدای در کړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه بل خوا مه ځئ، دا قبول کړه دا نعمت. هغې ورته وی عداس ازور دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو. نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کو، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ. دی وی نه موږ ځو، خامخا ځو، ټول سرداران ځي، موږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې، د خدای خاطر وکړئ مه ځئ، د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو، د خدای د پیغمبر. او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ ګورئ. ای زما سردارانو، ما ستاسو رزق خوړلی، ستاسو جامه مې اغوستې ده، ستاسو روزي مې خوړلې ده، نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ.
ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناستل او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو هم رټ جواب ورکړ د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول نه چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې م را روان دی او د ورځې م ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي او ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دی بند شو دی بیا اسمان ته نه شو خطی دی کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې لکه کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وو چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کمو دارنګې پیریان هم کم دا غرور نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویله که راشئ دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس رالل نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبي علیه السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کو قرآن حکیم کې رب العالمین دا غي بیان کوي دا پیریانو متعلق و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مو درته راواړوله انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کو ولوا الى قومهم منذرین نو خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي بل دی راځي انا سمعنا قرآنا عجبا ا دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمی پنی غلار باندې موږ په دې قرآن ایمان راوړو خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه خبر وی زیده څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو وی بیا نو وی تا ته پته و یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي اوس به د چا په امان کې یو ملک
او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو، نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی، مطعم ابن عدي، د هغه هم پې رحم راغی. نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه، د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړ، وایي راځئ زما په امان کې داخل شئ. هلته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ، د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت، وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ، دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي، نو دا زما په امن کې دی، که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولی. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو، د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نومو، جبیر ابن مطعم، هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیہ السلام او فرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي، نو ما به اخذ د خیراتی پریښي وو، ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته، نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي، دارنګې هغې هم محنت کوي. هغې خپل یو میټینګ کو، خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ، دا به ته ساتئ، دا به ته ساتئ. هغه میلمانه به پیوی ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له، هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به پیوی چې د ده خبرې وونري. کله د خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو، نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي، د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر، طفیل نومو، چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته، نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې، او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنۍ جوړوي. وی نه به کېنم ورسره، وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کېږي. هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواغېستل، یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل، چې هسې نه چې ته په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی، قطن مالوچو ته ویلې کېږي، ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا. یو غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا د ده خبرې راونړي. یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځان له د مالوچو ډک کړي دي، لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول. او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره، زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي، په ما به اثر کېږي. نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له، نو یې ما ورته وی چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي، څه چل دې جوړ کړی دی، دا څه مسلې دې جوړې کړي دي، دومره د قوم دي دشمنان دي. وی حضور پاک مبارک مسکی شو، ما ته وی چې د کم سیز د وجې دي ماته جادوګر وی، ته واوره لږ که نه وایا. وی قرآن شریف یې راته واوره، وی قسم دی چې قرآن مې واورېده، خو دې نه دوی ما منې کوي، دا خو د انسان خبرې نه دي، دا خو د بل چا خبرې دي. هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان، خدای هدایت ورکو. دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته، وی زه به اوس څه کوم، تا سره دلته ملګری بیم، ډانګ به راسري، توره به راسري. وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی، زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه. وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه، اللهم اجعل له آیة، خدای دلې یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه، لکه د بیټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم، نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده، خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو،
او د برګې مرض دی په پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به اړقو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به کول راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تیر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی اومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوست ته خیره وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وأت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله زه وی ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي چې دا ټول مدینه منورې ته رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په ځای باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلک مسلمانان د حج مقوا او د سن 11 هجري و 11 نبوي و د نبوت 11 کال د مدینې منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي وو حج ته شپږ کسانو او د مدینې د خلکو مدینه کې یهودیان اوسېدل د مدینې د زوړ نوم یثرب و یثرب سرب بیماری ته وایي چې څوک ګورل ناجوړه و او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومبې لاړو نو د مدینې په دې لښتو کې به دا بدبو یې وبهېدلې او دوی مالګېجنې به ډېرې زیاتې بیا د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مرض او بیماري لرې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړی نو نبي علیه السلام بله نوم بدل کړه نو مدینة النبي نوم یې بله کېښه د پیغمبر مبارک ښار نو اوس یې مدینه منوره نوم دی دې کې اصل دې کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نافرماني وکړه یو لوی بندو د باراني اوبو یو ډیم هغه بند خدای پاک راوشلو سیل العرب خدای راوشلو نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غارو باندې کم بوټي و باغونه هغه باغونه ټول شاړ شو باغونه لاړل هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاړل خلکو هجرتونه شروع کړل نه یو دوه خاندانونه مدینې ته راغلل یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی د دوی خپل نوم ابن قیلاو دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا نو د مدینې یهودیان خو پکې اوسېدل هغوی سره تعلقات به غمخادي وه نو د مدینې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي دا صفت به وي دا صفت به وي لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وی هغه پیغمبر را روان دی هغه سبب هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو تاسو به بربادو نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له رالل نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د ده خبرې څوک ونري نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل مینا کې یو غونډی وه عقبه غونډی ته وایي اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه دې سره خوا کې یو غونډی وه هغه غونډی څه موده وه
اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت غونډه لر کړې ده یا ختمه کړې ده. دا هغې غونډې شاته دا 6 کسان نبی علیہ السلام ځان لکړل، وی لږ دې خوا ځان لشه ته تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان لشو، ځان لشو نبی علیہ السلام علیہ السلام دعوت ورکړو. هغې چې د پیغمبر علیہ السلام خبرې واورېدې او د نبی علیہ السلام دا اوصاف او صفتونه یې ولیدل، هغې پوه شو. هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي. چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت به وي هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه 6 واړه خدای پاک مسلمانان کړل. 6 څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر او څه نومونه درته نورم به. اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا 6 کسان خدای پاک مسلمانان کړو. چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو ځای په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړئ. دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو، نو یو څو کسان خدای نورم مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره 6 ویو، 9 کسان یې ځان سره نور راوستل. او دا هغې غونډې شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او 2 او 3 دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. دا هغې غونډې شاته د دې لم نبی علیہ السلام دعوت ورکو، هغه 9 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیہ السلام نه دې مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مان سره لاړ شي، یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولیږل. یو پستر گنابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولیږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولیږه. وی زه دا دواړه به د سره او دوی چېرته کېنوی او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره رونو یو پستر ګړون دی ړون عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کو د پیغمبر علیہ السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې د مشرکان یو څو سرداران دارل عغیب سازش کو، هغوی په خپل سازش شو نبی اسلام سره کېناستل. یاره وایي موږ میټینګ وکړو د موږ اسلام تړه کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زمونږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صہیب دی او دا خلک، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا، ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا. نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو. دې مطلب دا چې موږ خاصم اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه. حضور پاک وی نه، اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی، په یو صف پکې نه. وی ښه چې هغوی پوه شو چې داسې نه کېږي، نو بیا ورته څه وایي، وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که، یو ورځ موږ له مقرر که، نو کېدای شي موږ ستا قرآن واورو او موږ مسلمانان شو. نو نبی علیہ السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني، یو ورځ به دوی له ورکم، یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له، که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي. دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دی، دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیہ السلام ته یې د الله رسوله علمنی مما علمک الله، تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه، ما ته څو ښایه. نو نبی علیہ السلام مبارک دې ځای کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه، وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو. دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي، ته موږ سره خبرې کوي او دې راغی زموږ خبرې کټ کړې، موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کو. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو
چې دې وخت کې ته څه راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې رالې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولا ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغې نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا ته مخ واړو وما یدریکا لعله یزکا دی خو دې له راغلی دی تا ته پته نشته دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خود نصیحت قبلی دی له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دی بیخو باسي رو کوا دا نه مسلمانېږي لر کوا نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روانو که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې زه خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګوډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو خشته مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نزد ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي بیا ایمان ته ګوري او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولی چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروټوکولي بدی طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل نو چا ورته د الله رسوله ولې دې وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو د اوسني ژوند ته یم ګورم د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چولې او کم د نعمت جون به تیرو نور به د ده په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت دی پروا نشته دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دی رشتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې ولی لاس یې ته وو د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډه یې بل لاس کې ونیوله نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې ته وو نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواغېسته او په دې سینې وو او شهید یې کړ نو رده ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې وې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېدې نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره دا اسلام د دغه صحابو په خوارو ګورې مونږ ته را رسېدلی دی
نقشه وګورئ، ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلق د نبی علیہ السلام نه تاو دی، دې خلقو قربانۍ ورکړي دي. نو دا 2 صحابه کرام ورسره مدینه منورې ته ولېږل. وی دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینې خلکو پراپګنډه جوړه کړه، هلکه د مکې نه څوک راغلي دي، نوی دین خورئ. اوس به څه کېږي؟ میټنګ وشو، خلک را جمع شو. د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول د سیل مې را جمع شو. هلکه 2 کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خورئ. کوم ځای دیره دي؟ د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي. هلکه دا شړل غواړي. اسید ابن حضیر دی پاسه دی نوجوانو مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ، خو که تاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم. وی څه به وکړې؟ وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ویم زراره ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا، او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو، د خلاف به لشکر وباسو. قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې. اسید ابن حضیر ورغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله. دی ملګری او دوست دی، وله راووته. ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوي دین خورول غواړئ او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی. او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک چې دی راوستی دی، او که دا نه لر کې ګورې قوم دی مخامخ مقابلې ته ولاړ دی، زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم، د قوم مدد به کوم. پې مې کړئ. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلقو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې، راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره. نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه. نو که خبرې د خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شړه. هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ورسره دننه شو. کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته دلې غوندې خبرې واوروه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ. اسید ابن حضیر رضی الله عنه ته څه واورول؟ وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کنه، زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی کنه. وایي ستاسو د دین څه نوم دی؟ وایي اسلام. وایي دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته دی. وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم؟ وایي خو یو 2 ټکي به وایي داخل به شې کنه. اسید ابن حضیر کلمه شهادت وایي او خدای مسلمان. لاړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه وایي خو ډېر ښه خلک و یار، او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي، او زه خو یې ملګری شوم. خدایا ته لېږل یم سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې. دا څه دې وکړل؟ نوجوان وې پوه نه شوې که نه، هلک وې دوکې کړې. سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی یو لوی قوم سردار دی. اپاسېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم؟ وی او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا زما را ترور زوی دی، زه ورځم زه پې یم، لاول زما حق دی. او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شلل خو ټیک ته، او که پوه نه شو نو زما را ترور زوی دی، خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم. هغې ډېره ښه ده. دی ورغه چې ورغه یو د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی. دا د څوک راوستي دي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دي، خبرې اترې کوي او خراب دین دی، پلار نیکه ته زمونږ بد وایي. دا لرې کوه، د قوم مقابله نه شي کولی، او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم د سره نه شم ودرېدی، قوم سره به ودرېږم. او ورته څه وایي بیا؟ وایي ترور زویه دا میندې خویندې وې، وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره، او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې له خفه کېږي، د مټې ونیسه ته وشړه. وایي ډېره ښه ده. چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته وکړو. قرآن کې خو اثرات شته که نه؟ هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو. چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو. وایي دا څه شی دی؟ ناشنا خبرې واورېدې، داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې، ډېرې ښکلې خبرې خو نشته. نه ما ته خپل خبرې وکړې، دغه خبرې دي که نه؟ وایي دا خو ډېرې ښې دي. ستاسو دین څه دی؟ زموږ اسلام دین دی که نه؟ زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه؟ نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل. وایي ښه، وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره، څنګه به ملګری کېږم. هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه، هغه هم خدای مسلمان کړ. چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی، لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره ته کوم، زه څنګه سړی یم؟ وایي ته زموږ مشر یې،
وی نه زه روغ یم که لیونی؟ نه نه ستا عمره هوښیار ده، موږ مشر یم، ته مشر لیونی وي څه؟ وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې؟ خبره پې کله کوي. د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو. نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي، راځئ چې پې ورځو. وی صاحب ته مخکې کېږه، ته به مخکې موږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه. وی بالکل چې زه څه ویم منې را سره؟ وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې، اړې رښتونې خلک دی، رښتیا دینې دی، او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي. او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ. په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناستو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل. دغې مدرسې برکت و، پوټېری مدرسه. زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي؟ د مدرسو څه کردار دی؟ مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی، دی که نه دی؟ ستا د عمل د مدرسې برکت دی، ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی. دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی. څه مدرسه وه؟ نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسټل دی او نه پکې کلاس رومونه دي، دا پکې نشته. یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی؟ هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاذ دی، او د قرآن شریف دعوت ورکوي، د قرآن تعلیم ورکوي. هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان. د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره، مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خور ګڼ کسان مسلمانان شو. مدینې فضا بالکل بدله شوه. نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج لراتل. نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال، خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کي. نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دي او ته راشه. د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړه، هغه هم خدای مسلمانان کړل. نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه، وی موږ سره مدینې ته لاړ شي. دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي، په ملګرو دې لوی تکلیف تېرېږي. او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده. هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي، هیڅ دشمن پکې نشته. او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی، دشمن مقابله نشي کولی، مسلمان مضبوط دی. نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه. حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه و، خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی. د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه، وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ؟ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی، خو قوم یې مضبوط دی، څوک د غږ نشي کولی. او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورسو، نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کوم، ځان خبر کې. هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه، خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي، دا مکه نه ده، موږ یې مدینې ته بوځو، ته دې موږ له را. نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړو، خبره مضبوطه کړه، وی ډېره ښه ده. بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه. نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم، زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم، او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم. نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونی دین لیظهره علی الدین کله، چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي. او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپله راځي، اسلام به اوچتېږي. نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه. څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان کوم. رب العالمین کم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی، خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې، د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې، او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې. الہ العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې.
خدای اسلام و ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې، د نبی علیہ السلام تابعدارم جوړ کې. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکې. بعضې دوستانو سار ما ته څه ټلیفونونه کړي بیماران دي، الله دې ولا شفا ورکې. او دې مجلس کې زمونږ بعضې ملګري بیماران دي، الله ټول له شفا ورکې. بعضې قرضداران دي، الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي، هغه ولا الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې. د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې. خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې. د مخلوق د شر نه مو ساتې، د فتنو نه مو ساتې، خدای د کبر نه مو ساتې، خدای د فساد جدول نه مو ساتې، بچیم د لوفرو نه ساتې او صالحانې کې. او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه ساتې. خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه وله په روغو باندې بدلې کې. بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې. د چا د زړه حاجتونه سوي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې. خدای زمونږ حاجتونه پوره کې، زمونږ پریشانۍ لرې کې او موږ له خوشحاله ژوند راکې. د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې، د چا بچی نشته الله نارینه بچی ولا ورکې. او چا ته څه پریشانۍ دي تکالیف دي هغه په خوشحالو بدل کې. او زمونږ د ارور دی نیاز علي صاحب د دم یو حاجت دعا ورته وکړي چې خدای والا حاجت پوره کړي. او زمونږ د جومات کې چا خدمت کړی دی یا پکې کوي الله ته والا د دواړو جهانو اجر ورکړي. او زمونږ د جومات کې دا باقي چې کم کار پاتې دی دې ته هم دعا وکړي چې الله په خیر تکمیل ته ورسولې کې. اخر وخت کې الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هر دپاره دعا ده بی کاروبار میں بندے اللہ دے والا کاروبار آزاد کی، خدای دے والا فراخ روزی ورکی. څوک داسې ګانې مانې اوري یا د ګناه مجلس کې ناستی نو د شریعت په رڼا کې په هغه سلام اچول بیا منع دي. ختم پشم شیرینی مټۍ تقسیمولو فتاوی رشیدیه لیکلي دي چې دا حرام او بدعت دی. دا څنګه خبره ده؟ نو دا سے تخصیص خنه دی چې خامخا د سړی په ختم کې شیرینی تقسیم کی یا مټۍ دی تقسیم کی او دا د شریعت یو حکم وګڼي. د شریعت یو حکم دی نه ګڼي. او اسې که یو سړی د ختم کې خیرات کوي یا صدقه کوي نو د خیرات او صدقه هر وخت کې او په هر ځای کې جایز ده. خو دې دا بدعت دا معنا ده چې دا د شریعت یو حکم نه ګڼي چې نبی علیہ السلام ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی دا، یا صحابو ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی دا، یا د دین یو حکم دی نو زه په د هغې حکم پر رڼا کې شیرینی تقسیموم. زما په خیال زمونږ خلک چې تقسیموي دغه به نیت نی. هغوی وي دا خو یو ښه مجلس دی او یو ختم پکې وشو نو د خیرات به د خلکو له به خیرات ورکو او ثواب به مو شي، نو دغه نیت باندې بیا خیر دی. ټوپۍ په مانځه کې په سرول ښه خدا چې سړی پټکې په سر کې پټکې نه ټوپۍ دې په سر کې. او که ټوپۍ او سړی نی په سر کړي نو او مونځ پکې کېږي، دا نه چې مونځ نه کېږي. خو ادب دا دی، ګوره تاسو خو د مونځ د آدابو خبره ده کړه. نو ادب دا دی چې سړی دې په ښکلې شکل کې الله ته ودرېږي، ټوپۍ په سر کې یا پټکې په سر کې او په ښکلې شکل کې دې ودرېږي. ټوپۍ نه سر په سرولو کې څه ګناه نشته. او حجامت کول چې دي نو دا خو یقیني خبره ده چې خفه کېږئ مه، ګیره خرایل ګناه ده، گناه کبیره ده. بلکې ګیره خرایل یوه ګناه نه ده، دا ډېر ګناهونه دي. اما دا خبره په نیک نیتۍ دا ملګري تپوس کړی دی، په نیک نیتۍ راته وایم، د ستاسو سره د مینې په بنیاد درته وایم. ګیره خرایل خو یو حرام دي نمبر 1. دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي. یا به په نی باندې خرې او یا به په بلیډ باندې خرې، نو په دواړو دنه پیسې دي، نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې. دا دویمه شوه. دریم دا دی چې دا ګناه د خلکو مخکې ښکاره کې، بعضې ګناه خلک پټه کړي دا ته ښکاره کې، دا دریم نمبر ګناه شوه. څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کوي دا ته همیشه کې. څلور شو. پنځمه ګناه څه ده؟ پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خرایل مخ ښکلې ښکاري، حالانکه دا د پیغمبر د ګیره ښکلې شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی، دا خرایل مخ ته ښکلې ښکاري. او شپږمه ګناه څه ده؟ د دې ګیرې د دې خرایلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپکه ښکاري. نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه. نو زما خو تاسو سره محبت دی او ستاسو ما سره مینه ده، ځکه چې ډېر خپل جوماتونه پرېږدئ او دلته راځئ. نو زه درته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نن نه نیت وکړئ او پرېږدئ. د پیغمبر سنت دی. قسم دی د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې ساه ده نووته او ګیره دې خرایلي نو د رسول الله مبارک مخکې به بیا د ولاړې نه شرمېږي.
او قبر کې به دنه تپوس کېږي نو بیا به ډېر بې حیا پروت دی. نو د بې حیایۍ نه دې خدای وساته. به درته دعا کوم او د نن نه نیت وکوئ بې ږیرې لم ښځې خلک ورکوي. ښه نه چې ږیرې والا لم خلک ښځې ورکوي او ږیرې والا هم په دې وطن کې خلک د وطن نه څوک شړي نه چې ګنې د وطن نه ځه ولې ستا ږیره ده. نه 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 دا د پیغمبر سنت دی او خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب وګرځولي.